هلکه دې باندې څه شوی ته صبر هو دا کارول دا مې څه غول ولاړل تخته بابوجي غول دې لاړلی دي روغې صفاګه صفا دا اوس بیا دې کې دا راته ورک شو تخته بابوجي کار باس کار وکړه که نه دس بابوجي غول دې ولاړه کار شو وچکه ما راګورئ مه کنه ما باندې داسې چل شوی دی تاسو راته مه ګورئ که نه داسې کار وشو بس بیا دا دلته څه کوي ته صبر شه دا لایټ باندې کار وکړمه چې دا چی ورباندې شوی دی صبر وکړېږه که نه ورک شه خدای دې دا غټ مخ ورک که نه مانه ورک شي بابوجي غول دې ولاړل دا دې شو کړه نه بس هسې لاسونه مې خراب شوه تخته بابوجي غول دې ولاړه تخته نه دا دې بیا غول ولاړه روغ دې وچ کړی و بېرته دې بیا غول ولاړه ته صبر چې چې راواخله دا مخ ته دې ګوره سخت مخ دې نیولی ځه بابوجي لار وهه وځه بابوجي سلام ته دته اوس ګوره دا بیا ما سره عکسونه اخلي دا مخ ته دې ګوره دا خولې ته دې ګوره دا بیا ما سره عکسونه اخلي څه ښکلې نری مخ دې دی یو خو ستا دا غټکه واره ورکه که چې هر وخت یې راته مخې ته نیولی وي بابوجي اوس ورته ټینګ شه بابوجي اوس به څه چل کوې که دا درته وګوري که نه نو دا خو ډېره بې عزتي شوې ځه د ګندا سر دې ورک شه څه خبره نه تاسې تا د سر ویښتان یې خوند راکړه دغسې ده ځه د ګندا مخ دې ورک شه لږ خو دا سر غوړاوه که نه داسې ګندا بوی درنه راځي بابوجي غول دې لاړلی دي اوس یې چاره جوړوه چې څه ډول دې چاره جوړه کړه دغلته ودرېږه داسې